ښه راغلاست. نن ورځې بحث مو ځانګړی کړی د سولې خبرو ته ده چې په کور دننه دا لاندرې به د سولې په خبرو باندې څه اغېزې ولري او پای ټکی به یې څه وي. په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی محمد اسف بکتاش دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. تشکر. بکتاش صاحب پیل به له دې نه وکړو چې یو خواته د سولې خبرې روانې دي او بلې خواته هم د سیاسیونو دا غوښتنې چې باید ګډ حکومت جوړ شي، نو څه فکر کوئ چې دا به د سولې پروسه څومره زیانمنه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو تاسو او تخنیکي همکارانو ته سلام او احترام وړاندې کوم. خیر دغه څه چې اوس لیدل کېږي دا ناخوالې دي. د افغانستان ولس دا انتظار نه لاره څه وضعیت دی دغسې انکشاف وکوي چې بالاخره هغه قاعده چې په ټولو دموکراسیګانو کې په جهان کې مروجه ده هغه د نقص یو طرف وړونکی ده او بل طرف وایي زه نه منم. او اتفاقا دغه د 22 کلونو په جریان کې همدغه ډلې دي چې چا نه مني خپله اراده په ولس باندې تحمیلوي او خپل واک په ولس باندې تحمیلوي. او دغه د 22 کلونو په جریان کې دوی هر یو چې ګوري میلیارډونه ډالر سرمایه او ثروت ته رسېدلی او د بهرنیو استخباراتو سره په نږدې اړیکو روابطو کې همیشه د ولس ضد زموږ د ملي ګټو ضد د وطن ضد موقف دوی خپل کړی ده. او په دا اوس کې چلته د انتخاباتو نتایج معلوم دي. د پنجشنبې په ورځ قرار داده چې نوی منتخب ولسمشر هغه د تحلیف مراسم اجرا کړي. په دغه شرایطو کې هم هغوی هغلته موازي حکومت اعلان کړی ده او بالاخره اخطارونه ورکوي چې دا به موږ ونه منو او دا به ډېر مشکلات راپېښ کړي. په داسې حال کې زه پوهېږم دا 2014 کال هم نه ده، دا د ډاکټر نجیب الله وخت هم نه ده. اوس فضا تغییر کړی ده. زه د په زغرده ویلی سم ولس ته ډاډ ورکولی سم چې دوی هېڅ هم نشي کولی. موږ به د پنجشنبې په ورځ باندې د ولسمشر هغه تحلیف مراسم ووینو. وروسته دغه نه به نوی حکومت جوړیږي او نوی حکومت به بیا بالاخره یو کمیسیون جوړوي د مذاکراتو دپاره. او هغه خبره چې دوی به ټول شموله حکومت د دوی د نظره دا ده چې دوی ټول پکې سهم ولري. زه وایم چې دغه قریب 28 کاله کې تاسو څه وکړل د دې ولس دپاره چې د دې نه وروسته ولس د تاسو نه انتظار ولري او د تاسو نه حمایت وکړي. ولس اساسا د دوی نه انتظار نه لري. دوی خو هغه خلک وه چې د ملي مصالحې سیاست ډاکټر نجیب اعلان کړ. ډېره بښنه غواړم، عذر غواړم. روسي قوتونو له افغانستان ځینې ووتله. دغلته ملل متحد سازمان 5 فقره ایزه برنامه پروګرام مطرح شه. یو موقت عبوري حکومت باندې چې 15 نفریزه کمیټه و دې باندې توافق وسه همدغه ډلو هغه سبوتاژ کړ هغه پروګرام. یو روسیه هم دلته په افغانستان کې نه وه. په اوس کې هم دوی بیا لاړله داخلي جنګونه دغه تاسو هم دې برخې ته بکتاش صاحب چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده دوی چې د ګډ حکومت او د نوي حکومت د موازي حکومت غوښتنه کوي. آیا په تېر حکومت کې داسې لاسته راوړنې درلودې چې خلک بیا باندې اعتبار وکړي او د دې تر شا ودرېږي؟ په تاسف سره دغه 28 کلونو په جریان کې اول خو مخکې تر 1 کاله پورې په مجموع کې دغه ډلو په حدود 3,15,000 جریبه ځمکه غصب کړي. د افغانستان معدنونه او د مخدره موادو قاچاق د خبرې پرېږدي. د هغوی حکومت په حدود 14 تریلیونه یعنې 14,000 میلیارده افغانۍ دوی چاپ کړي دي. څو تنه مامورین دوی لرله، څونه سربازان افسران دوی لرل. دوی دا پیسې د څه لپاره مصرف کړي؟ دا پیسې ټوله باندې دا په ډالر تبدیلې سولې او د دوی بانکونه هغه ذخایر ډک کړل. په کل کې دوی لاړل مکې ته. آن په مکې معظمه کې هغلته دوی کېناستل، قرآن شریف باندې امضا وکړه، تعهد وکړه چې دوی بیرته افغانستان ته راځي، جنګ به ختموي. او زه تعجب کوم که دوی واقعا معتقد و د قرآن عظیم شان ته چې دا د خدای تعالی جل جلاله کتاب ده، نو خو حداقل دوی باید خدای نه شرمېدلی، د قرآن نه خو دوی شرمېدلی. دلته جنګ ختم کړی وای، په یوازې دې نه چې جنګ ختم کړي دوی کابل په یوه ویرانه باندې تبدیل کړه. موږ وینو چې د موږ ملي اردو منحل څه ټول اسلحه او تجهیزات پاکستان ته یوړل شوه او د پاکستان ستراتیژي چې کابل د اور په لمبو کې وسوځوي یا افغانستان د اور په لمبو کې باید وسوځېږي. چا دا کار وکوه؟ همدغه ډلو. دا ډلې اساسا نور ولس ته قابل د اعتماد نه دي. داسې هغلته والیان یې مقرر کړ. سرپل ته یې والي 2.5 ساعته والي وه، 2.5 ساعته وروسته د ولایت نه وشړل څه. په جوزجان کې
نوی والی ته څوک چا اجازه ورنه کړله چې دفتر ته داخل شي. موږ وینو په کاپیسا کې هغه والي چې دوی مقرر کړی و هغه د پخواني والي د خوا نه بندي کېږي. په بغلان کې د دوی والي زموږ مسلح قوتونه وشاړه. د مخه د خبرې معنا دا ده نور ولس پوه سوی ده، نور د دوی په خبرو نه غولېږي، نور ولس د دوی نه حمایت نه کوي او د دوی دپاره دا ډېره ښه ده چې نور سنګینه په کور کښېني د هرې و د ما په شمول پښې مو د قبر د څنګه دي نور راسو هغه یو 15 وخته د لخوا نه دا شته جنجالونه یعنې ستاسې په نظر دا د شخصي امتیازاتو اخیستلو په کاملا شخصي امتیازات دي. که د ولس سوال وای، که زمونږ د ملي ګټو سوال وای، که د خلکو سوال وای، دوی عملا 45 جنګ او کلونه د جنګ او بحران په اوږدو کې دوی عملا بیګانهګانو ته خدمت کړی، د بیګانه استخباراتو د اهدافو د تحقق لپاره دوی کار کړی، د بیګانه استخباراتو په خدمت کې و دوی د بیګانه استخباراتو د خوا نه دوی تمویل شوي تسلیح شوي دي. دغه دپاره بیا هم دا په ولسمشر پورې تعلق لري او بالاخره هغه د ولسمشر په معاونینو پورې چې دوی خپل آینده حکومت د څه نه جوړوي. ولې هغه چې دوی هم وعده کړې ده چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. ټول شموله حکومت زما د نظره داسې یو حکومت ده چې هغه د افغانستان د ټول ولس نه نمایندګي وکړلی شي، نه هغه دا چې هغه څوک راولي واک ته چې دوی لاسونه تر وږو پورې د خلکو په وینو کړل شوي دي او ټول عمر دغه وطن سره دغه ولس سره په خیانت کې تېر شوی ده. بکتاش صاحب دلته بیا افغان حکومت هم غلی دی. څه فکر کوئ چې افغان حکومت ولې غلی دی؟ آیا پر وړاندې یې بې پروا دی او که څه نشي کولی؟ نه بې پروا خو دغه دی چې وخت د دوی والیان ځي هغه یا شړل کېږي او یا بندي کېږي. دا په مستقیمه توګه د افغان حکومت عکس العمل نه ده، ولې بالاخره دلته یو څه په نامه د نظام وجود لري، دولت وجود لري. نن یو ښاغلی چې ځان ته حقوقدان هم وایي، سپین ږیری هم ده، زه د خبرې یادوري کوم، هغه وایي چې دلته خو د قدرت خلا وجود لري او د خدای په لیاد ته حقوقدان د قدرت د خلا په معنا باندې نه پوهېږې. دلته نظام شته، درې ګونې قوتونه شته، مسلح قوتونه مو شته، دولت خپل واک اعمالوي په هغه سیمو کې چې دوی تسلط لري. دا د قدرت خلا نه ده. د قدرت خلا هغه ده چې نظام کاملا د منځه لاړ شي. لکه ډاکټر نجیب په وخت کې درې ګونې قوتونه کاملا د منځه لاړ شي، مسلح قوتونه د منځه لاړ شي، هغه وخت د قدرت خلات یادېږي. په اوس کې کومه غوښتنه چې دوی لري چې ټول شموله حکومت، جمهور رئیس هم دا خبره کوي. ولې زه جمهور رئیس ته زما پیشنهاد دا ده د یو عادي افغان په توګه نه د ده نه کوم توقع لرم نه کومه غوښتنه لرم، صرفا یو ولسي غوښتنه ده. نور د دغه ولس قاتلین د دې ملت په سرنوشت باندې حاکمان نه کړي، نور د دغه وطن د ملي شتمنه غله، د مخدره موادو قاچاقبران، د بیگانه استخبارات و مزدوران د دې ملک په سرنوشت باندې حاکمان نه کړي، بلکې حکومت مرکب د داسې کسانو نه وي چې هغه په ولس کې ریښې ولري، په ولس کې محبوبیت ولري، واقعا ولس ته، ملي ګټو ته، وطن ته متحد خلک وي او د ولس په ګټه یو څه سر ته ورسولی شي. بکتاش صاحب اوس بلر شو د سولې خواته. ویل کېږي چې د سولې هوکړه لیک به د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبرورۍ په 9 باندې لاسلیک شي. نو څه فکر کوئ چې موږ مخکې هم د دې شاهدانو چې د مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ څو ځلې پیل شوي او بیا بېرته په ټپه درېدلي، نو آیا دا ځل به رښتیا هم د هوکړه لیک لاسلیک شي؟ زه هیله لرم چې دا لاسلیک شي. دغه د خشونت کاهش یا د تاوتریخوالي کاهش دغه 2 ورځو کې خلک د افغانستان خلکو دغه نه عمیقا استقبال وکاوه. دا به د دې لپاره زمینه شي چې حداقل د دواړو طرفونو ترمنځ یو نوع اعتماد رامنځته شي، د باور فضا رامنځته شي او دا د باور فضا زمینه شي لپاره دې چې دوی خپله موافقتنامه یا هوکړه لیک هغه امضا کړي او هغه لاره خلاصه کړي د بین الافغاني مذاکراتو دپاره. د افغانستان د ولس په نمایندګۍ د افغانستان حکومت داسې یو هیئت جوړ کړي، داسې یو هیئت، دوی خو ویلي 15 نفریزه هیئت، هغه به د افغانستان د ټول ولس نه نمایندګي وکړلی شي. داسې یو هیئت به جوړوي. زه امیدوار یم چې د دغسې هیئت په جوړولو سره بین الافغاني مذاکرات پیل شي د طالبانو سره او دغه جګړه او شخړه چې د 45 کاله کېږي زموږ په ولس کې په وطن کې ادامه لري، دغه باید پای ته ورسېږي. د بین الافغاني مذاکراتو دپاره چې پلاوی ټاکل کېږي، نو څه فکر کوئ چې همدې سیاسیونو نه به وي چې اوس یې په کور دننه دا ناندرۍ رامنځته کړي او که نور خلک به انتخاب شي؟ اساسا که سیاسیونو ته ووایم اول خو دوی د انتخاباتو مخالف وو،
په هغه وختونو کې دوی د موقت حکومت غوښتونکي وو ځکه عمران خان دا غږ پورته کړی و دوی دا غږ بدرقه کړ او تر اخره پورې آن اخره چې ثبات انتخابات کړه ښاغلي کرزي په کور کې دوی جلسه دایره کړله ویل چې که چېرې دا انتخابات وسي دا انتخابات به وطن بحران طرف ته بوځي په اوس کې هم زه هیله لرم دوی خو زما باور نه کېږي هغه چې دوی مکې کې هغلته په قرآن شریف باندې امضا وکړله لاسه کېښود قسم یاد کړه بیا قسم دوی نقض کړه زه ډېر باوري نه یم چې دوی د څه کوي خبره کوي خپل تعهد سپاري خپل تعهداتو ته دوی پاتې شي په هغه باندې ودرېږي خو هیله مو دا ده چې دا هیئت په ترکیب کې داسې یو ترکیب جوړ شي چې هغه د افغانستان د ټول ولس نه نمایندګي وکولی شي او بالاخره دغه ترکیب په کل کې په خپلو کې توافق ولري داسې نه وي چې هغلته 15 تنه ځي 15 خبرې ولري 15 دریځونه وجود ولري بلکې هیئت یوه واحده خبر ولري ټول دریځ واحد وي او بالاخره هغه مخکې د نه چې هیئت لاړ شي په یوه موافقتنامه کې په خپلو کې چې دوی د واحد دریځ څرګندونه وکړي په دې باندې باید دوی توافق وکړي نو آیا همدا سیاسیون دا کار کولی شي زه په دې کې نه وینم متاسفانه دا نه وینم د ښاغلي کرزي نه رانیولې څنګه چې معلوم ده هر سیاسیون ځان ته طرحه لري هر یو خپله طرحه لري هر یو خپل نظر وړاندې کړی زه نه وایم چې دوی د نظر ونه لري دوی د طرح ونه لري د دغه ټولو طرحو نه د یوه واحده طرحه جوړه کړي په دغه واحده طرحه توافق وسي دغه واحده طرحه د موضوع نه دی بیا لاړ شي طالبانو سره خبرې وسي دا یوه لاره ده پرته دغه نه کال ته هر سړی خپله نظر کوي اول خو دوی د افغانستان د ولس نه نمایندګي نشي کولی دوی د افغانستان د ولس په وړاندې جدي مسؤلیت لري دلته وژنې شوي 1.5 میلیون تنه انسانان په دا وطن کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دا اوس کې تر 200,000 نه زیاتې موږ کونډې لرو په میلیونونو یتیمان لرو 3 میلیونه 200,000 هغه کسان لرو چې دوی مخدره موادو ته معتاد دي او دا هم د دوی د برکته ده او بالاخره دوی دغه ټول عمر د بیګانه استخباراتو په خدمت کې تیر کړی ولس په دوی باندې نور اعتماد نه کوي اول زه په دوی باندې اعتماد نه لرم زه وایم ته د ما نمایندګي نشي کولی ته څه کاره یې تحصیل مې د تا نه کم ده پوهه مې د تا نه کمه ده په کوم مورد هغه تا څه د جهاد په نامه یاد کړي دي تا خو عملا جهاد نقص کړی ده تا خو د دین سره تا هغه معاملات وکړله چې اوس د ماتې ویل مشکل دی ګران دی چې زه دا ووایم چې دوی د دین سره زموږ د ولس سره زموږ د وطن سره څه معامله وکړله خو بیا هم که چیرې دوی غواړي په دغه ترکیب کې شامل واوسېږي دلته زموږ منتخب حکومت باید را جوړ شي دغه منتخب حکومت باید هیئت جوړ کړي او بالاخره ټوله خپل طرح شریکې کړي د دې حکومت سره او هغو نه یوه واحده طرح جوړه شي او کوم نمایندګان چې ځي هغلته د طالبانو سره مذاکرات وکړي یو واحد دریځ ولري 15 دریځونه نه وي چې هر یو د خپلو ګټو د تامین دپاره اوس رشپتش صاحب همدې مرحلې ته چې سیاسیون خو هر یو بېله طرحه لري او وړاندې کړی هم ده نو دلته که د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دا هوکړلیک لاسلیک کېږي نو آیا افغان حکومت به په دې باندې وتوانېږي چې دا پلاوی وټاکي هغه چې په کور دننه د شته ناندرۍ هم شته د ټاکنیزو ټیمونو دا ناندرۍ د وجود ولري دا ناندرۍ د 15 کلونو کې موجوده وي دغه ناندرۍ د وطن د حالت ته راوسته د افغانستان ولس یو فرد په دې باندې پوهېږي چې دغه فضا چې په دا وطن کې راغلې دا د دوی د کړو وړو نتیجه ده د افغان حکومت زیات د دوی پروا ونه لري ولې ښه ده د دوی سره مشوره وسي د دوی پلویان هم راوغوښتل شي د دوی طرح نظریات هم واخیستل شي یوه واحده طرح جوړه شي او هیئت د همغه واحده طرح سره لاړ شي طالبانو سره مذاکرات ته کښېني او زه په دې هم باوري یم چې دا موضوع په یوه شپه کې نه حلیږي په یوه میاشت کې نه حلیږي د امریکایانو سره مذاکراتو د یو کال نه نږدې ډېر وخت دوام وکاوه او د افغانستان دولت سره چې اساسي موضوعګانې دلته باید حل شي دلته نظام موضوع ده دلته اساسي قانون موضوع ده دلته بشري حقوق موضوع ده دلته د ښځو د حقوق موضوع ده دلته دغه فردي او اجتماعي ازادیګانې چې موجود دي د رسنیو ازادي ده دا موارد باندې بحثونه دا طولاني کېږي زه مطمئنه یم دا بحثونه به ډېر طولاني سي او بالاخره به په ټول دغه مدت کې دا ډلې چې اوس کې دغه سره مخالفت هم کوي سبا ته به دولت وکولی شي موافق شي چې دوی سره په مذاکراتو په خبرو کې دوی په دې قانع کړي چې دغه لاره وجود لري هغه لاره باندې باید په ګډه او مشترکه توګه دوی لاړ شي
ډېره زیاته مننه بکتاش صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلئ. تاسو نه مننه. اوس هم زه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته.